وی یو په نواقض الایمان کې سره تحکیم القوانین الوضعیه، دا یو په قوان دا په یو په دا کې د انسان نه ایمان په دې باندې ځي. بس خلق ډیر ظلمونه په دې وخت کې کوي، خبره باندې څوک ځان نه پوهې کوي. ته به یو شرعي صحیح مسله وکړي، تا ته به د خوارجو نسبت دی. د الله بنده دا خو ایمان دی، دین دی، قرآن دی، دی خو سم ځان پوهې که. اسې که ته داسې کار کوې که نه چې یو څوک سمه خبره مو وکړي او تی په غلطه باندې اړوي او نو متکلې د خوارجو. شیخ الاسلام ابن قیم ناشنا خبره کوي، ډېره ناشنا. هغه وایي چې ځینې خلک داسې دي چې څوک په قرآن او حدیث فیصله کوي که او سم په قرآن او حدیث پسې روانین، خلکو ته خوارج. دای دا خارجي نوم چې و که نه، دا یې مخکې شیخ الاسلام ابن تیمیه ته م ویلی، دا یې ابن قیم ته م ویلی، دا یې ابن شیخ محمد ابن عبدالوهاب نجدي هغه ته ویلی. هغه وایي ومن العجائب انهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن. ډیره د تعجب خبره چې دا مبتدعين، دا ظالمان وی هغه چاته چې څوک په آثارو قرآن باندې رواني. څه ورته وایي چې انتم بذا مثل الخوارج انهم اخذوا الظواهر محتدوا لمعاني. دا ظالمان داسې خلکو ته وایي، دا اهل دا وایي خوارج دی. وایي چې څوک په قرآن حدیث پسې رواني نو دا ظالمانو له نوم کیدي د خوارج، چې دا م خوارج دی. بیا وایي شیخ فانظر الى ذا البحث هذا وصفهم نسبوا الیه شیعة الایمان. وی وګوره دې بدنامي چې کومه د ایمان ډله وه که نه، مؤمنانو ډله وه، هغې ته د خوارجو نوم کېښود. داسې بدنامه دې کېښودله ظالمه چې د ایمان والا ډله چې ده نو ته هغې ته خوارج وې. بیا وایي صلوا على سنن الرسول وضربه سيفين سيف يد وسيف لسان. څوک چې د محمد رسول الله په سنت وی روان دي که دې ظالمانو پسې دوه تورې رایستې. یوه د ژبې تورې ده چې دی ته خوارج وی، کله ورته ناصبي وی، کله ورته رافضي وی، کله ورته یو ټکی، کله ورته بل. یو یې د ژبې تر توره پسې رایستلې ده او بلې پسې دا بله توره رایستلې. بیا وایي فالبحث عندكم رخيص سعره حسوا بلا کیل ولا میزان. ووا دا دروغ، دا بدنامي ووا، بې تولې ووا او بې پیمانې ووا چې څه ځان په خبره پوهې کول ضروري. دا مسله ده چې د زما په علم کې په دې کې د مسلمانانو اختلاف نشته، دا خو یو اجماعي. علامه عبدالسلام رحمت الله علیه د تفسیر احسن الکلام څلورم جز کې دې آیات نه وروسته لیکي چې داسې قانون چې د قرآن او حدیث خلاف قانوني او هغه څوک د قرآن او حدیث په ځای باندې کیدي او په هغې باندې فیصلې کوي، دې باندې انسان کافر کیږي. دا او د ابن کثیر د عبارت د پښتو په لحاظ سره رانقل کوي. نو من لم یحکم دې کې داسې معنا ده که نه چې څوک فیصلې نه کوي د الله په هغه کتاب چې الله رالیږلی نو دا کامل ګر دې ته کفر اصغر معنا مه کوو، مبتدا او خبرې معرفه راوړي. د الله د قانون په ځای باندې بل قانون باندې فیصلې کوي، لکه یهود و نصاراو به چې کولې. قانون د الله څه چې چا به زنا وکړه نو دا قانون دا و د الله قانون چې دا رجم کول غواړي، هغوی د دې په ځای بل قانون جوړ نو فاولئک هم الکافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين